السلام علیکم. په نننی ویډیو کې مونږه دوه مهم موضوعات باندې خبره کوو. لومبه خبر دا دی چې د پاکستان وزیر داخله طلال چودري په قومي اسمبلی کې د افغان مهاجرینو د واپس لیږلو یعنی انخلا په حواله سره یو مهم بیان راغلی د مخې ته په هغې باندې به خبره کوو. دویمه دا چې کوم مشهور ټیک ټاکرز دي په افغانستان کې کوم چې د شیر علي په نوم باندې یادېږي، څوک ورته شیر علي مبارز وایي، او دې نه علاوه یو بل مشهور مبین په نوم باندې ټیک ټاکر دی کوم ته چې جان المبین ویل کېږي، په هغې باندې مشهور دی، هغه نیول شوي دي. د دې شاته څه وجه ده چې ولې نیول شوي دي، او دویم کم چې وړاندې ما تاسو سره ذکر وکړو چې کوم وزیر داخله د پاکستان هغه په قومي اسمبلی کې یو بیان ورکړی دی، او بیان د افغان مهاجرینو د واپس لیږلو په حواله سره دی. هغوی په خپل بیان کې ویلي دي چې د کال 2009 نه تر کال 2023 پورې غیر قانوني 14 لکه افغانان افغانستان ته لیږلي دي د پاکستان نه. بل دوی یو بل شمیره ښودلې ده چې هغوی ویلي دي چې کم د ای سی سی کارډونو والا دي یا د پی او آر کارډز والا دي، نو د کال او غیر قانوني په هغې شامل دي. د کال 2023 نه تر کال 2025 پورې د هغوی شمیره هغوی 10 لکه ښودلې ده چې 10 لکه افغانیان د پاکستان نه د کال 2023 نه تر کال 2025 پورې واپس افغانستان ته لیږل شوي دي. ورسره دوی دا خبره هم څرګنده کړې ده چې کم د ای سی سی یا د پی او آر کارډز والا دي، اوس هغوی باندې څه زور زبردستی نشته دی او هغوی اوس واپس نشي لیږلی، خو چې کوم غیر قانوني افغان مهاجرین دي هغوی به اوس هم لیږلی شي. که چېرې تاسو وګورئ چې کله د هندوستان او پاکستان ترمنځ جګړه راغله، نو په دغه موده کې د افغان مهاجرینو د ویستلو چې کوم عمل دی هغه ودرولی شو، هغه ډېر زیات په مزه کړی شو. یو خو دا خبره ده چې کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کله چې د کابل دوره کړې وه او هلته افغان طالبانو سره ملاو شوی و او د هغوی سره مذاکرات شوي وو، نو د هغې نه وروسته دغه سلسله څه ناڅه په مزه کړې شوه، او ورسره د هغې سره چې کوم ټینشن جوړ شو د هندوستان او پاکستان ترمنځ، نو د هغې په وجه باندې هم دغه سلسله اوس ډېره زیاته زړ ښکار ده، ډېر زیاته په مزه باندې ده. نو کچره وکړئ شي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغه اوس بهتر دي، او یو بل پلو دورې هم کیږي، ملاقاتونه هم کیږي. نو د هغې دا وجه ده چې کوم مذاکرات په کابل کې شوي وو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته تللی و، د هغې اثرات دغه موږ ته ښکاري چې اوس داسې څه نشته دی، هغه زور زبردستي هم نشته دی، او دغه ویستلو چې کوم عمل دی هغه په مزه شوی دی. د پاکستان کوشش هم دغه دی چې کوم دلته افغان مهاجرین دي هغوی په مزه وار په وار وخت په وخت باندې افغانستان ته ولیږي. دې نه علاوه ما تاسو سره دا خبر هم شریکولو چې کوم د دې سره تړلی دی چې کوم په مشهور ټیک ټاکرز دي په افغانستان کې د جنرال مبین په نوم باندې، ورسره د شیر علي مبارز په نوم باندې هغوی ونیول شول. هغوی د نیولو شاته کمې وجې دي. که چېرې مونږ د جنرال مبین ویډیوز وګورو په سوشل میډیا باندې، په ټیک ټاک باندې، په یوټیوب وغیره وغیره کوم سوشل پلیټفارمز دي په هغې باندې مونږ د هغوی ویډیوګانې وګورو، نو په هغې کې د پاکستان چې کوم مخالفت دی هغه پکې ډېر زیات سیوا و. نو د هغې په وجه باندې دلته نفرت خورېدو کله چې افغانستان ته د پاکستان نه د مهاجرینو انخلا روانه وه، نو هغوی ډېر زیات په بړ چړ کې هغه وړاندې کوله. هغوی به پاکستان پسې خبرې ملنډې هم کولې، مذاق به یې هم کولو چې تاسو کومه د امریکا نه شړي، خو پاکستان دی قرضدار ملک دی، د هغې نه راوځئ. دغه شان ویډیوز هغوی کولې. بل چې کوم سیاسي اړخ دی د هغوی دلته په پاکستان کې کوم چې د پی ټی آی حکومت دی یا پی ټی آی دی یا عمران خان دی، د هغې سپورټ به یې کولو. که بل پلو وکتلی شي د عوامي نیشنل پارټۍ د هغې مخالفت یې ډېر زیات کولو. نو د دې شاته دا وجه ده چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تعلقات سوا شوي دي. کم خلک چې په دې منځ کې نفرت خوري او داسې ویډیوز شیر کوي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دغه لرېوالی راځي، نو د هغوی خلکو خلاف چې کوم دی هغه افغان حکومت دایره تنګه کړې ده. ورسره که چېرې مونږ د شیر علي مبارز ویډیوز طرف ته راشو،
نو د هغې سره چې کوم خلک په لایف کې راځي د هغوی رویه بالکل درست نه وي، بالکل صحیح نه وي، د هغوی چې کوم لفظونه وي، د هغوی چې کومې خبرې وي هغه بالکل غورځېدلې وي او څوک هغه د خپل فیملی سره په کور کې نشي کتلی. نو د دې وجې نه حکومت چې کوم دی افغان ګورنمنټ د دوی خلاف اکشن واخیستو او د هغې په نتیجه کې دغه دواړه کسان ونیول شول. نو دغه دوه مهم خبرونه موږ تاسو سره شریکول چې کوم طلال چودري دی په قومي اسمبلۍ کې هغوی بیان کړی او په هغه بیان د افغان مهاجرینو د انخلا په حوالې سره و. د هغې تفصیل ما تاسو ته وویلو چې هغوی پکې دغه شمېرې ښودلې دي چې د کال 2009 نه د کال 2023 پورې 14 لکه او د کال 2014 نه تر کال 2025 پورې 10 لکه افغان غیر قانوني مهاجرین افغانستان ته لیږل شوي دي او ورسره هغوی دا هم وایي چې اوس دومره سختي نشته دی، غیر قانوني خلاف به کاروایي کېږي، خو د کارډونو والا که پی یو آر کارډ دی ورسره او که ای سی سی کارډ دی ورسره د هغوی سره به نرمي کېږي. بل دا خبر و چې کوم جنرال مبین او ورسره شیر علي مبارز په افغانستان کې نیول شوي دي، د هغوی شاته څه وجې دي هغه باندې موږ خبره وکړه. په بله ویډیو کې به بیا حاضرېږو، تر هغه وخته پورې خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکوئ چې چېرته هم یې ښاد اوسئ. د الله